د کهانې شروعات په خپل ګاډي کې ناست د دوه پولیسانو نه کیږي چې هغوی د بورډ نه شاته پټ شوي او د ګاډي په انتظار یو سخت نار ناست دي. د دوی دا مقصد چې زیات نه زیات کیسونه جوړ کړو په پولیس کې خپل مقام لوړ کړو. په دې کې دوی نظر په ګاډي ولګي چې د راتلو نه مخکې ورته ماشین تیز کړي، خو دې په لیدو سره چې سپیډ یې د سلو نه سیوا نه شو کشر پولیس والا خفه شي. نن خو ښکار بیخي په لاس نه راځي. درې په خوا کې ناست مشر پولیس والا پروا نه وي زویه دې د یا تیز دی یا رو فیصله زمونږ په لاس کې ده. د دې په اورېدو سره کشر یې په خبره پوه شو، په خوشحالۍ باندې ګاډي روان کړي او سایرن کولو کړي. خو دوی د دې خبره نه ناخبره وو چې د دوی دا حرکت دوی ته ډېر ګران د پرېوتو واله دی. د ټرک مالک د چا نوم چې میتیو و، هغه چې کله د پولیس ګاډي وویني نو خپل تیره چاقو روباسي او په یره کې ګاډي ودروي. پولیس یې چې کله خواله راشي نو دوی ورته په خوشحالۍ باندې شیشه کولو کړي او ورته په خندا شي چې مشر پولیس والا ورته د راکوزېدو دپاره ووایي. میتیو ته نه د خپلې غلطۍ په باره کې تپوس وکړي، وی اخر زه مو ولې ودرولمه، زما غلطي څه ده چې پولیس والا ورته په سختۍ سره وایي وي دا ګاډي تیز چلو. د دې په اورېدو سره میتیو د ګاډي خواله روان شي، ولې چې هغه ته د خپل ځان ښه پته وه چې ما په ژوند کې د سره نه سپیډ نه دی اړولی او دوی دواړه وپېژني چې دا دواړه دوکهباز دي او د خپلې عهدې د سیوا کولو دپاره لګیا دي. خو مشر یې دوی دومره په اسانۍ سره د پرېښودو واره نه و او ملګري ته وایي وي پرچه کټ کا. د دې په اورېدو سره دوی ورته وایي چې ما قانون مات کړی نه دی نو دا پرچه د څه څیز چې په دې سره کشر پولیس والا ورته په خندا شي وي دلته قانون مونږ یو. مشر یې ته نه د لایسنس په باره کې تپوس وکړي چې دی په خندا باندې د ګاډي خواله ورشي، خو دننه نه سخت پکاري هغه چې دوی لا څنګه د لایسنس ورکولو والی نو د پولیسانو په خندا پوه شي، خو د صبر نه کار واخلي او د چاقو په ځای لایسنس ورله راواخلي. د لایسنس د کتو نه پس هغوی ته پته ولګي چې میتیو د دې ځای نه دی چې پس سره پولیس والا نور هم د حده بار شي وي زر پرچه ورکا. په دې سره دوی د هغوی نه د معافۍ درخواست وکړي، زما په کور کې بوډاګان دي، واړه بچي مې دي، معاف مې کړې. خو هغوی خپل رس راغستي او پرچه ورله ورکړي او دې سره سره د تلو په وخت کې ورته ښه ډېرې کنځلې وکړي او په ښه مستۍ کې د بل ښکار په تلاش کې روان شي چې پس سره د میتیو تاثرات بدل شي او د ملګري لا په خندا کې سر روان کړي چې د مشر نه وارو پار خطا شي او د ګاډي د رامنې کولو ډېر کوششونه وکړي، خو د تیزوالي د وجې ګاډي قابو نه کړي شي او ووړي. د درس دوز نه پس کله چې ګاډي ودرېږي نو میتیو سره د تیرو د ټپکې خواله راشي او په خندا کې ورته وایي وي زما نشانې منې او که نه. د مړ پولیس والا د لیدو نه پس د مشر زخمي پولیس والا ته پام شي چې په راښکلو د دغه ځای نه ځان وباسي چې دې خواله ورشي وي زه در سره مدد وکم سو. خو د پولیس والا دومره سخت دي چې په دغه وخت کې هم په خوله دا خبرې وي چې ټوټې مې هم کې زه به بیا هم ستانه معافي ونه غواړم. د دې په اورېدو سره میتیو لا دومره غوسه ورشي چې خپه ورله ماته کړي او بیا یې د دغې ماتې خپې نه ونیسي او په راښکلو یې د ګاډي خواله راولي وي تا هغه انسان وچېړه څوک چې چېړل نو پکار. او په دې سره هغه چاقو د جیبه روباسي او په خېټه کې ورله ورخښ کړي او د دې نه پس یې په خپل ګاډي کې کېنوي وي اوس زه تا سره یو کار کوم او په ټول ګاډي باندې تیل اړول شروع کړي او مشر پولیس والا ته په جیب کې د پرچې اچولو نه پس په دې خبره ورته اور ورته کړي وي لعنتي انسانه او په مطمئن زړه باندې روان شي. میتیو څه عام انسان نو بلکې د بدلې د اغوستو د عادت ډېر مخکې نه و. دی یو ډرایور سره یو خطرناک قاتل هم و، داسې قاتل چې د انسانانو د قصاب نه کم نو. دغه لاسونه د پولیسانو د وینو نه مخکې د ډېرو بېګناه خلکو د وینو نه رنګبنګ وو. د بله ټول نه زیات سیلانیان په نښه کول او د هغوی په مرګ کې به ورته یو عجیبه مزه میلاوېده. په دغه شپه باندې د یو سیلاني سره خبرې کوي لګیا وي راځه ما سره هوټل ته لاړ شه، ته دلته نه وي او تا ته پته نشته چې دلته ځناور راځي. خو چې څنګه د نظر د هغه په ښځو لګي نو ناڅاپه ارادې بدله شي او خاوند ورله د ښځې د وړاندې په چاړو ووهي او چې څنګه ښځه ورله د وجلو والی نو خاوند یې د زخمي وجود باوجود پې ګزار وکړي. خو دا دومره کلکي چې دا په دا اثر ونه کړي او په لږ ساعت کې هغه راګیر کړي او ولالی کړي او بیا ورله ښځه بېهوشه کړي. ښځې چې کله په هوش کې راشي نو یو عجیبه منظر د دې په انتظار یې. میتیو لګي او د دې د خاوند وجود ټوټې کوي. د دې په لیدو سره د دې زړه په درزېدو شو ځنګل ته منډه کړي، خو دا ورته پته نه وه چې دې د مخکې نه دې وخت په انتظار و، ولې چې هغه ته به په دې کې مزه میلاوېده او دغه علاقه ورته لکه د خپل کور غوندې معلومه وه. هغه په دې پسې په خپل ګاډي کې روان شي چې دا تینا په یو ځنګل کې پناه واخلي او په منډو کې د یو سړک خواله ځان ورسوي او د یو روان ګاډي نه مدد وغواړي او په خوشقسمتۍ سره کس ورته ګاډي درېږي. خو چې کله ورته دا د قاتل په باره کې وایي نو په دې کې هغه ګاډي له شاته نه راشي چې هلک په چغو شي او ګاډي تیز کړي. خو میتیو خپل ګاډي داسې تیار کړي چې په لږ ساعت کې یې راواړي چې کله یو اړخ ته دیکه کوي او کله بل اړخ ته او اخر کچې لارې ته یې راواړي او په یو اونه کې انخلي او ګاډي نه د راکوزېدو نه پس ټوپک ورته راواړي چې هلک ترې نه سر ښکته کړي او جینۍ له سر روان کړي. په دې سره دی پوه شي چې دی زما د پرېښودو واله نه دی او په تعدیر سره دغه ځای نه باګ اختیار کړي. په سبا باندې سند ساره دی د هغې لاش غوځار کړي. خو ډېر زر ورته دا اندازه وشي چې زه په غلطه لار روان یم. خو چې څنګه ستړي ستومانه د ګاډي نه رابار شي نو شاته یو ټرک را روان چې دی ورته په اشارو
شي او هغه ورته ودرېږي. خو چې څنګه دی ورته دننه خیال وکړي نو د خپونې ځمکو تښتي. ولې چې ټرک والا څوک بل څوک نه بلکې میتیو خیجي. د دې په لیدو سره دی په منډه باندې خپل ګاډي کې کینی او ولې چې دا ځل هغه سره ټرک نو ډیر زر شاته پریږدي چې د خوشحالۍ نه خوله نه راټولېږي. خو دا خوشحالي د ډیر وخت پورې پاتې نشي او د ګاډي ټیرې وډزېږي چې تیز رفتارۍ د وجې ګاډي په ډیر مشکل باندې راقابو کی. خو هغه ودرېږي نو ورپسې راته وشي. دې د ګیټ د کولا وهلو ډیر کوششونه وکړي خو د لرګي د وجې ګیټ کولاو نشي او دی په دکو دغه راوغورځي او په خوشقسمتۍ سره دی په دغه کې بچي او بار ته روزي. خو د میتیو لیونتوب دغلته ختم نشي او ټرک ورپسې راخطا کړي چې دې ته نه ځان بچ کړي او چې څنګه بره وګوري نو میتیو په داسې انداز کې بره ولاړي لکه چې د ښکار دپاره راغلي. د په لیدو سره هلک په منډه شي خو د ټوپک په وجود میتیو پې ډزو نه کړي. وي تا سره زه د پیشو او د مږې لوبه کوم چې په مزل کې د اوبو د کمي او د سترې ګرمۍ د وجې هلک راپروزي. خو چې څنګه یې نظر په یو کور ورپروزي نو همت وکړي او په هغې کې ورننوځي چې د ستړیوالي د وجې د مخه سري ودشي. دی چې کله سترګې وغړېږي نو ځان په یو ورکوټي کور کې ومومي چېرته چې با یو بوډۍ ښځه او خاوند یې اوسېدل. هغوی دومره همدي دي چې ده ته په خوشحالۍ باندې د خپل کور خوراک پیش کړي چې دی ورسره کیني خو په لږ ساعت کې د چا په ښکالو پوهه شي او ولچ پې ولګي. خو بوډا څه عام کس نو او ټوپک په لاس بار ته وروځي چې قاتل ته یو څو خطا ډزي وکړي او یې یری. خو چې څنګه ور بند کړي هغه پې له شاته نه ټوپک کېږدي او سر ورله دلول کړي او چې کله بوډۍ ښځې د تښتېدو والي نو هغه هم معاف نه کړي. خو د دې په لیدو سره هلک بیا په منډه شي خو هغه پې بیا ډزو نه کړي او په خندا ولاړ. د شپې په وخت کې میتیو په اس ناستې او دی راواړی چې په سوک باندې بېهوشه کړي. دی چې کله په هوش کې راشي نو په کرسۍ کلک تړلې شوي چې په کمره کې موجود د سامان په لیدو سره په مری کې لاړې وچیشي. په دې کې میتیو پې له شا د اړخه چاقو کېږدي. وي تا زه وژنم نو ته ښه انسان یې. وي زه به تا نه لس سوالونه کومه که پنځه دې پکې ټیک کړل نو تا به زه ازادومه او که چېرې یو د غلط کو نو د هغې په بدل کې به نه یوه ګوته کټ کومه. دې غریب سره بله لار نه وه مجبوراً ښه ورته وکړي او د بدقسمتۍ نه د هغه د لومبي سوال جواب ور نه کړي شي او ګوته ترې نه کټ کړي. په دې سره دې ورته په چغو شي او پوهه شي چې دې سره دې زما د مرګ نه مزې اخلي او ما په مزه وجني. او چې څنګه د میتیو اخوا مخ شي دې ورله په سټک مخ ووخي چې پسه سره هغه پې په چاړو ګزارونه شروع خو دې ته نه ځان بچ کړي او بار ته راوتښتي. خو دې په دا ځای کې اوسېده چې د هغې نه تښتېدل اسان نو چې په تلو کې دې پکې هغه ځای ته ورسي چېرته چې د انسانانو ټوټې پرتې وي. بل خوا میتیو د درې نیوو دپاره خپل خطرناک سپي راپرېږدي او چې څنګه دې د خوړلو والی نو ناڅاپه یو جال راښکته شي او د سپي د مړ کولو نه پس دې بچ شي چې غوږونو له دا آواز راشي وي تا زه بخمه ځکه چې ته د نورو نه زیات هوښیار یې او سر ورسره د ټکولو نه پس بېهوشه کړي. او چې کله دې په هوش کې راشي نو په سړک باندې پروت دي خو دې واقع دې د ژوند د تېرولو قابل نه وي پرېښی او د پولیس والې د لیونیانو هسپتال ته بوځي. تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت. بای بای.